له پښتو سره د هیرمن د مینې او د زده کړو پر داستان یې ورسره خبرې لرو. اغلې هیرمن که د لومړۍ پوښتنې په توګه وپوښتمه، د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې او کلتور سره مو مینه او علاقه له کومه ځایه پیدا شوه؟ نو ما څو کاله مخکې په فرانسه کې فرانسوي درسونه ورکوله مهاجرو لپاره چې د مختلف هیوادونو څخه وو، د سودان څخه، د اریتریا څخه، د سوریه څخه او هم د افغانستان څخه وو. او هغه شاګردان چې تر ټولو زیاتې ستونزې درلودلې چې زما مورنۍ ژبه زده کړي هغوی پښتانه وو. او ما ځان څخه پوښتنه وکړله چې دلیل څه شي دي، ځکه چې بعضې شاګردان ډېر تعلیم یافته وو. او زه ژر پوهه شومه چې دلیل دا دی چې هغوی غواړي چې دا درسونه دوه طرفه وي. نو یعنی چې نه یوازې زه د خپل کلتور او د خپل ژبې په اړه معلومات ورته ورکړم، خو چې دوی ماته هم د خپل هیواد، د خپل ژبې، د خپل فرهنګ په اړه راته معلومات راکړي. نو زه د هغوی پیشنهاد سره موافقه شوم او ما د پښتو ژبې زده کړه شروع کړې ده. او زه چې تاسو ته حقیقت وایم، هغه وخت کې ما د افغانستان په اړه، د پښتنو او د پښتو ژبې په اړه هیڅ معلومات نه درلود. نو کله چې درسونه مې شروع کړي دي، لکه څنګه چې یوه نوې دنیا خلاصېدله، هر څه راته په زړه پورې ښکارېدله. هره کیسه چې ما اورېدله، هر عکس چې ما لیده، ورسره ډېره علاقه مې درلودله. نو پښتو ژبه مې زده کړله او همداسې په پښتو ژبه اخته شوم. اغله هیرمن، زما د معلوماتو له مخې اوس مهال په پښتو ژبه کې دکتورا کوئ. په یوه وینا کې مو ویلي ول چې د تیزیس موضوع مو دا ده چې پښتون لومړی پښتون افغان او که مسلمان ده. انګرم چې ډیریو افغانانو ته دا موضوع ښایي سطحي وبرېښي، تاسو پکې څه جالب وموندل؟ دا خو ډېره ښه پوښتنه ده. اول زه باید تاسو ته وایم چې یوازې 2 کاله کېږي چې ما دکتورا شروع کړې ده. نو د کم وخت کېږي یو دکتورا لپاره. او بله خبره دا ده چې زما د پی اچ ډي موضوع یو تاریخي موضوع نه ده. یعنی چې زما پوښتنه دا نه ده چې د تاریخ سره سم آیا پښتانه اول پښتون یا مسلمانان یا افغانان دي، ځکه چې په دې موضوع باندې هیڅ شک نشته او ټول پوهان د دې شي سره موافق دي، ځکه چې پښتانو د اسلام د رسېدنې نه شتون درلود او افغان دولت د احمدشاه بابا په وخت کې د اسلام د رسېدنې نه وروسته جوړ شوی دی. نو په دې باندې هیڅ شک نشته چې د تاریخ سره سم پښتون اول پښتون دي، بیا مسلمانان شو او بیا افغانان شول. زما پوښتنه دا ده چې په اوسني وخت کې نړیوال اشغالونه او د نوې ټکنالوژي رسېدنه په کومه طریقه د پښتنو د هویت پر اساس اغیزه لري. نو دا زما د ریسرچ موضوع ده. او د مثال په توګه که تاسو پښتونولي او اسلام ته وګورئ، په داسې حال کې اکثریت سره مطابقت لري، د دواړو ترمنځ توپیر شتون لري. زه په ځانګړي ډول د میراث ادارې کولو مقرراتو په اړه فکر کوم او پښتانو هم د خبرو او د عمل ترمنځ هم تضاد شته. یعنی د هغه څه ترمنځ چې پښتانه وایي ځکه چې پښتو دی او د هغه څه چې عمل یې په حقیقت کې څرګندېږي د پښتو له څه سره سمون نه خوري. نو زما موخه دا ده چې زه وښیم چې د پښتون قوم د هویت د انکار په لټه کې دي، ځکه چې په تېرو لسیزو کې د دود او دستور او د خاورې اړیکې په دراماتیک ډول بدلې شوي دي. نو زه ګورم چې تاسو څنګه د پخوانیو دودونو سره او د اسلامي
مفرکو سره سمون خوري او په معاصر واقعیت کې یې پلي کوي کوم چې سمون ته اړتیا لري. او زما دنده نه ده چې زه ووایم چې څه باید وشي، دا د افغانانو دنده ده چې دا تعریف کړي چې دوی څنګه غواړي ځان جوړ کړي. مګر زما دنده دا ده چې زه د نورو سره مرسته وکړم چې پوه شي چې افغانان څنګه فکر کوي، څنګه فعالیت کوي، تر څو چې یوه ورځ موږ وکولی شو له یو بل سره ښې اړیکې ونیسو. اغله هرمن، تاسو افغانستان ته هم راغلي، مخکې له دې چې پرې خبرې وکړو پر یوې بلې پوښتنې هم پاتې کېږم، هغه ده چې د پښتو ژبې د زده کړې په بهیر کې له کومو ننګونو سره مخ وئ، کوم حالت سره په زیاته مبارزه کې ښکېل وئ؟ که رښتیا ووایم نو کله چې ما د پښتو زده کړه شروع کړې ده نو زه د ډېرو ستونزو د ډېرو ننګونو سره مخامخ شوم. اول مشکل دا و چې د کومو پښتنو سره چې ما خبرې کولې د ګرامر په اړه یې هیڅ معلومات نه درلود. نو زما لومړی فکر دا و چې زه باید یو مناسب کتاب، یو مناسب درسي میتود پیدا کړم تر څو چې دا ژبه زده کړم. او کوم کتابونه او درسي میتودونه چې ما پیدا کړي وو اول، نو د ژبپوهانو لیکل شوي وو چې هوښیار خلک دي، چې په خبره پوه خلک وي، خو کله چې هغوی به ژبه تحریلوله لکه څنګه چې په کار وي هغوی هغسې نشو کولی. یعنې چې په دې کتابونو کې د ګرامر تشریحات وو، خو تشریحات په سخته توګه لیکل شوي وو، او هم په دې کتابونو کې نه تمرینونه وو، ډېر کم مثالونه وو. نو هغه وخت کې زه د پښتو ژبې په اړه د ګرامر په اړه ډېر معلومات درلود، او ما د ګرامر او د نحوې په اړه ډېر معلومات درلود، خو ما ځان معرفي نشو کولی. ما نشو کولی چې د خپلې ورځنۍ فعالیتو په اړه خبرې وکړم. نو بیا مې نور کتابونه پیدا کړل چې د نحوې په اړه ښه معلومات راکول او چې پکښې تمرینونه او مثالونه زیات وو. نو ډېر خوشحاله شوم، خو متاسفانه دغه کتابونه د نظامیانو لپاره جوړ شوي وو. نو ځکه د خبرو اترو هغه موضوعګانې چې پکښې وي همیشه د جنګ، د عملیات، د امنیت په اړه وو، او غوښتل مې چې د ورځني ژوند په اړه خبرې وکړم. نو په دې خاطر هغه وخت مې تصمیم ونیوه چې زه باید بیا د پښتنو سره ډېرې خبرې وکړم تر څو چې د هغوی لخوا دا لغتونه زده کړم. نو د هغوی له برکت مې دا نوي لغتونه زده کړل. خو ستونزه هغه وخت داسې وه چې کله چې ما یو نوی لغت زده کوه، کله چې ما به دا لغت د یو بل پښتون سره استفاده کوه، راته به یې ویل چې نه دا سره دا غلط دی، موږ هم داسې نه وایو، داسې نه ویل کېږي. نو زه په یو اندازه لیونۍ شوم چې څنګه چې کیدای شي چې یو کس راته یو شی وایي بله ورځ سرچپه اورم. نو هغه وخت کې لږ څه بې امیده شوم که تاسو ته حقیقت ووایم. فکر مې کوه چې زه به دا ژبه هېڅکله زده نه کړم، هېڅکله به کامیاب نشم چې پښتو په سمه توګه خبرې وکړم. خو د وخت په تېرېدو سره زه پوه شوم چې په پښتو ژبه ځکه چې لهجې ډېرې دي، د خبرو طریقې او یو نظر ویل په ډېر مختلفو توګه ویل کېږي. نو په پای کې زه فکر کوم چې زه کامیابه شوم چې پښتو زده کړم، او زه هم اوس په دې فکر کې یم چې که څه هم زما د پښتو د زده کړې پروسه اوږده وه، نو دا ګټور و ځکه چې د زده کړې په پروسه کې ما هم د فرهنګ او د کلتور په اړه ډېر معلومات راټول کړي دي، نو او ډېر شیان مې تجربه کړل.
ښه اغلې هیرمن تاسو 3 کاله په افغانستان کې هم تیر کړي کله کله انګیرل کېږي چې د نړۍ اوسیدونکي د افغانستان په تړاو یوازې د جګړو تصویرونه په ذهن کې لري تاسو څه تجربه خپله کړه نو تاسو پوهیږئ کله چې زه افغانستان ته د لومړي سفر په اړه خبرې کوم زه همیشه دا کیسه کوم لومړی ځل ده چې ما تصمیم ونیوه چې زه افغانستان ته ولاړه شم او چې په یو کورنۍ کې وخت تیر کړم نو د تګ نه مخکې مې ځان سره تصمیم ونیوه چې کومې خبرې چې ما تر اوسه پورې د افغانستان په اړه اورېدله زه باید د خپل ذهن څخه راوباسم او یعنی کوم شیان چې ما اورېدلي وو کوم شیان چې ما لیدلي وو او زما په لومړي سفر کې په دې خاطر زما ذهن ډېر ارام و او ما هم تصمیم نیولی و چې زه باید د افغانستان او د یورپ ژوند پرتله ونه کړم نو زه چې کله د الوتکې څخه راووتم او چې کابل ته ورسېدم لومړي ځل لپاره نو زما لومړی احساس دا و چې دلته ژوند شته دی او چې فعالیتونه هم زیات دي بازارونه ډک وو د خلکو څخه ډک وو او بیروبار زیات وو خلک ګرځېدل راګرځېدل او هغه وخت زه پوه شوم چې کوم تصمیم چې ما نیولی و دا سم تصمیم و چې زه باید د هر څه د خپلو سترګو ووینم مخکې تر دې چې خپل نظر او خپل فکر ووایم او جوړ کړم او زما دوهم تجربه دا وه کله چې زه افغانستان ته ورسېدم ومې لیدل چې افغانان د اوسني وخت څخه خوند اخلي نو یعنی چې تاسو پوهیږئ یورپ او افغانستان کې د ژوند طریقې ډېر فرق لري او کله چې مې افغانان ولیده ومې لیده چې هغوی د کوچني لاسو روانرونو ته ډېر خوشحالیږي او خوند پرې اخلي او دا هم یوه ښه تجربه وه چې ما د افغانانو لخوا زده کړل ښه اغل هیرمن څه فکر کوئ چې د پښتو ژبې زده کړه د خلکو او ټولنې لپاره په کومو برخو کې ډېر په درد خوړونکي ده زما په نظر د پښتو زده کړې لپاره اوس ډېرې پروژې روانې دي او دا ډېره ښه خبره ده خو په دې برخه کې نور کار ته هم ضرورت شته زه اول فکر کوم چې پښتانه باید د خپل ژبې لپاره د خپل وطندارو لپاره د ماشومتوب څخه د ادبیات درسونه جوړ کړي ښه به ده وي چې شاګردان په مکتبو کې نه یوازې د لیکوالانو نوم او د لیکوالانو ژوند او د هغوی د کتابونو نوم زده کړي ښه به ده وي چې هغوی هم کتابونه ولولي او تحلیل وکړي تر څو چې د خپلو ادبیاتو په اړه معلومات په تفصیلاتو سره ولري او زما په نظر همداسې به د پښتنو کلتوري او فرهنګي شتمني ځلیږي ځکه چې دا نورمال نه دی چې یو پښتون که تعلیم هفته وي که تعلیم هفته نه وي کله چې موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا لیکوال څوک دی څه شي یې لیکلی دي دا کتاب د څه شي په اړه دی بیا ځواب نشي ورکولی د لیکوال ژوند ورته معلوم دی خو نه پوهېږي چې په کتاب کې څه شي دي او دا تر ټولو مهم دا دی چې څه شي لیکلی دي په کتاب کې او بله خبره دا ده چې زما په نظر مهم هم دا دی چې پوښتنه ژبپوهان د خپلې ژبې په نورو برخو کې کار وکړي او لټون وکړي ریسرچ اوس معمولا د ترمینولوژي د لغتنامې په اړه کارونه ډېر دي خو تر اوسه پورې د پښتو نوې او د ژبې د زده کړې بنیادي زده کړو په اړه کارونه ډېر کم دي او بله خبره هم دا ده چې که زړه مو کېږي که تاسو وغواړئ چې پښتو ژبه په اسانه توګه زده شي په درد هم خوري چې لارښودونه جوړه شي چې په اسانه توګه ښه درسي میتود ولري او په اسانه توګه د پښتو ژبې په اړه معلومات ورکړي تر څو چې هم خارجان او هم افغانان چې مورنۍ ژبه یې پښتو نه وي په اسانه توګه پښتو زده کولی شي ځکه چې که
کوم ښه درسي میتود نه وي نو یو شاګرد څنګه یوه بهرنۍ ژبه زده کولی شي. اغلې هیرمن تاسو راته په پښتو ژبه کې د خپلو لیکلو اثارو په تړاو معلومات راکړئ. کوم ځانګړو برخو کې مو لیکنې کړي دي؟ نو په پښتو ژبه مې یو لارښود لیکلی دی چې د پښتو ژبې ویونکو لپاره دوه ژبې فرانسوي لارښود نومیږي او دا کتاب یو درسي میتود دی تر څو چې پښتانه فرانسوي ژبه زده کړي. نو په دې کتاب کې 20 لوستونه دي او په هر لوست کې یو دیالوګ د ګرامر د تلفظ او د نحوې تشریحات شته او د هر لوست په پای کې هم تمرینونه دي او په دې کتاب کې له 200 یا 300 اودیو فایلونه هم شته تر څو چې شاګردان د تلفظ او د ژبې د اوریدلو سره بلد شي. او دا کتاب په پښتو او په فرانسوي ژبه لیکل شوی دی. دا خو ولې؟ ځکه چې تر اوسه پورې فرانسه کې ډېر کم استادان چې فرانسوي استادان په پښتو ژبه باندې پوهېږي او زه په دې فکر کې یم چې څوک چې یو بهرنۍ ژبه زده کوي باید په خپل مورنۍ ژبه کې تشریحات واوري تر څو چې په اسانه توګه زده کړي. نو په دې خاطر په دې کتاب کې 2 برخې دي. یوه برخه چې په فرانسوي ژبه ده چې د استاد لپاره دی او یو ترجمه شوې بڼه ده برخه ده چې دا د پښتون لپاره دی، نو یعنی چې د محصل لپاره دی تر څو چې دواړه په اسانه توګه کار کولی شي، چې محصل په اسانه توګه درس ویلی شي او چې استاد په اسانه توګه درس ورکولی شي. او 2 کله هم کېږي چې زه په پوهنتون کې د پاریس په پوهنتون کې یو پوهنتون شته چې د مشرقي ژبو او تمدن انسټیټوټ نومیږي. هلته زه د پښتو ژبې درسونه ورکوم او په دې توګه مې هم د خپلو شاګردانو لپاره یو درسي میتود جوړ کړ تر څو چې په اسانه توګه پښتو زده کړي. او زه دا پلان لرم چې دا میتود آنلاین هم د لاسرسي وړ وي تر څو چې هر څوک چې وغواړي پښتو زده کړي کولی شي آنلاین درس ووایي پرته تر دې چې پوهنتون ته ولاړ شي، ځکه چې هر څوک دا وخت یا امکان نه لري. او اخیره خبره دا ده چې د یو پښتون سره مونږ یو ټیک ټاک اکاونټ لرو چې پښتو دایچ نومیږي او په دې اکاونټ کې مونږ هم ویډیوګانې جوړوو او مونږ یې خپل فالوور سره شریکوو تر څو چې هغوی په اسانه توګه جرمني ژبه زده کولی شي. اغله هرمن ډېره مننه. او که د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه وپوښتمه، راتلونکي پلانونه مو څه دي د پښتو ژبې د زده کړې په برخه کې او هغه اکاډمیک مزل چې تاسو راپیل کړی دی څه غواړئ چې وکړئ په دې برخه کې؟ د پښتو ژبې په اړه ډېر پلانونه لرم، ډېر زیات. په راتلونکي میاشت کې زه به له خپلې محصلې سره د 2 میاشتو لپاره فرانسوي درسونه ورکم په پښتو ژبه. نو یعنی چې ټول درسونه به په پښتو وي، زموږ شاګردان به پښتانه وي او موږ همداسې دا هیله لرو چې هغوی به زموږ ژبه مورنۍ ژبه په اسانه توګه زده کړي او چې هم هغوی کولی شي همداسې د دې کار له برکت زموږ په وطن کې په اسانه توګه هم د هغوی نوی ژوند جوړ کړي. او د لیکنې په اړه 2 نورې پروژې روانې دي. اول زه اوس د ماشومانو او د ولسي کیسې راټولوم تر څو چې په فرانسوي ژبه ترجمه شي. او همداسې زه په دې فکر کې یم چې ماشومان به د کیسو له لارې د پښتو فرهنګ او کلتور څخه خبر شي او معلومات ولري. او د لویانو لپاره، ځکه چې لویان هم مهم دي، زه هم یو پروژه لرم چې پروژه څه شي ده چې زه د مختلفو اوسني لیکوالانو څخه
هم لاندې کیسې راټولوم تر څو چې ترجمه یې کړم فرانسوي ته. او همداسې زما هدف دا ده چې پښتو ادبیات فرانسوي ته ترجمه شي او چې څوک چې په پښتو باندې نه پوهېږي که څه هم د پښتو ادبیات لوستلی شي. او زما هیله دا ده چې د دغو پروژو له برکت هغه کسان چې د اوس لپاره پښتو ادبیاتو ته لاسرسی نه لري ځکه چې پښتو یې نه دي زده کیدای شي چې د دغو کیسو په لوستلو سره شوق ولري او چې یوه ورځ پښتو زده کړي.